بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک ملګرو او د ټیک ټاک ملګرو ټولو ته سلامونه، احترامات، په خیرونه. خدای دې وکړي چې ټول به خاص دی او د روغ صحت جامې به پر تن ولرئ. زه دوه ځایه لایف یم، هم د فیسبوک له طریقه او هم د ټیک ټاک له طریقه. فیسبوک کامره دلته ده او د ټیک ټاک کامره دلته ده. ټول ملګرو ته زه سلام کوم. تېره ورځ هم لایف راغلی ومه. ما غوښتل چې هغه ځل په ټیک ټاک کې لایف وم او د خپرونې په اړه معلومات دوستانو سره شریک کړل چې له دې وروسته به یو ځانګړی وخت وټاکو چې هم د افغانستان ملګري هم د اروپا ملګري ټول سره یو ځای سو او په ګډه سره یو ښه برنامه مخې ته وړو، یو ادبي خپرونه. پاسون صاحب سلامونه، احترامات. ټول ملګرو ته سلام. د کومنټونه هم فیسبوک کې زیات دي او هم په هغه باندې ټیک ټاک باندې. نو که د کوم ملګرو کومنټ پاتې کېږي هغه دې بخښنه کوي. ما یو پروګرام نوی شروع کړی دی. پروګرام نوم د تږو چینه ده. یو سړی چې تږی اوبو ته اړتیا زیاته لري، ځینې خلک دغه تږي سره ډېر اشنایي نه لري، نو په دې خاطر باندې نو زه ما غوښتل چې زه یو ځانګړی پروګرام ما کوم تېره ورځ لایف راغلی وم. ټول ملګرو مشوره دا وه چې د اروپا په وخت 10 بجې، خو بیا دغه وخت کې نو په افغانستان کې تقریبا شاوخوا 12 نیمې بجې راځي، ډېر ناوخته یي په غالب ګمان. نو عبدالقهار رور مننه ژوندی اوسئ، زما سلامونه هم ومنه، خوشحاله اوسئ. ټول ملګري کومنټونه زیات کوي. ازل جی سلام، احترام تا ته په خیر. خدای دې وکړي چې ته لایف کې را سره پاتې سي او نن را سره میلمه مو اوسئ، دا به ډېره ښه سي. ډاکټر ازل جي خو تاسې ټول ورسره اشنایي لرئ، ملګري دوستان پیژنئ ورسره. رفیع وروره ډېره مننه، سلامونه مې ومنه، خدای دې وکړي ښه اوسئ. د تږو چینه دا یو ادبي پروګرام دی او ټولنیز پروګرام دی. په دغه پروګرام کې څو ډوله خلک موږ راخلو، میلمانه کوو. یو ځانګړی میلمه موږ له ځان سره لرو او نور ملګري بیا د 2 دقیقو لپاره 5 دقیقو لپاره راخلو چې فقط راسي، خپل نظر ورکړي، خپل شعر ووایي، خپله غوښتنه مطرح کړي، بس خلاص. یوه ډله هغه خلک دي چې دوی شعر و شاعري کوي، له شعر و شاعرۍ سره مینه لري، دغه ډول خلک دي. او دویمه ډله خلک چې دي لیکوالان دي. درېیمه ډله خلک چې دي ممثلین دي. څلورمه ډله خلک هغه خلک دي چې په ډېرو سختو لارو باندې، په ډېرو سختیو بدبختیو باندې ځان اروپا ته رارسولي، په لاره کې ډېرې سختیانې لیدلې دي. تاسې که دلته اروپا ته کله راسئ او د هر یوه ملګري، هر افغان چې په دغو لارو باندې ستړي قدمونه یې ایښي دي او بالاخره دلته رارسېدلی، دی وغږوئ چې دومره عجیبه قصې درته کوي چې خپله حیرانېږي، دومره سختې لارې دي. اصل کې موږ داسې یو چې موږ په افغانستان کې چې ژوند کوو، نورو خلکو ته هم اروپا ډېره ښایسته کړې ده، ډېره ښکلې کړې هم ده او ډېره هم ورته اسانه کړې ده. همدغه لامل ده چې ډېر ملګري، ډېر دوستان، ډېر هغه په قاچاقي لارو باندې ځان د مرګ خولې ته ورکوي او بیا راځي. همدا اوس ځلان شینواري ولیکل چې هی مه یادوه، معنه داسې د څومره درد لیدلی که نه. زه باوري یم که تاسې ما سره په دغه پروګرام کې پاتې شئ او زما ملتیا وکئ، ما سره ملګري سئ، ما سپورټ کوئ. زه به هم د شاعرانو ملګرو په اړه چې هغوی شعرونه وایي، د هغوی د ژوند له حاله به تاسې خبر کړمه. د لیکوالانو په اړه زیات ممثلین دلته راغلي دي، ډېر هغوی تماس کې دي، هغوی هم دغسې د یو برنامې په تمه دي، غوښتنه کوي چې ما ښه وګڼله چې لومړی پیل له همدې فیسبوک څخه وکړم، له ټیک ټاک څخه یې وکړمه چې ټیک ټاک کې ملګرو ډېر هرکلی وکړ. تېره ورځ د لایف راغلی وم، ډېر ملګري خوشحاله سول. نو زما موخه یوازې همدا ده چې هم مو دلته هغه ادبي تنده ماته سي او هم ادبي تنده خړوب کړو او هم په څنګ کې دغه د اروپا له ژوند د تاسې خبر کړو او هم د هغو لارو د هغو خلکو له خولې تاسې واورئ چې کوم په ډېرو سختو لارو راغلي دي. موږ خو زیاتره وخت ګمان داسې چې ګنې دغه د دنیا ټول سهولتونه چې دي دا په اروپا کې شته ده او افغانستان کې چې هر څه ډېر سختۍ دي، نه دغه ډول نه ده.
زه په دې اړه نه غواړم ډېرې خبرې وکړم. انشاءالله زه خو نن ورځ چې راغلی یم دغه څو ورځې چې پرله پسې زه راځم، فقط په همدې خاطر زه راځم چې زه مې یو دفعه د برنامې په اړه مې معلومات دوستانو سره شریک کړم. برنامې د لا ښه والي په خاطر، د برنامې د اصلي مقصد په خاطر باندې زه غواړم چې دوستانو سره معلومات شریک کړم. یوه بله خوبي دا ده چې همدغه برنامې به زه په لومړیو کې چې دلته خپریږي له دې ځایه وروسته دا ریکارډ کوم، زه دی په یوټیوب چینل باندې تاسو ته راخپروم. زه نور پروګرامونه هم دغه ډول لرم چې زه لږ وخت ته انتظار یم چې لږ مې خپل کارونه دلته لږ صحیح سي او لږ امکانات برابر کړم چې زه یوټیوب چینل لپاره ځانګړی پروګرام راځم چې بیرون افغانانو سره خبرې کوم. ځینې زموږ زیات ژورنالیستان ملګري، زیات پخواني دولت چارواکي چې دلته دي، زیات مشران دي، زیات لیکوالان دي، ممثلین دي. ما تېره ورځ څو ورځې وړاندې په پاریس کې د افغانستان یو ټاپ ترین ممثل، ښه لیکوال چې تاسې ټول ورسره آشنا یې، ډېری ملګري د کونډې زوی په نوم پېژني، ډېری ملګري د شادګل په نوم پېژني، ممنون مقصودي، دا یې دلته ولید چې واقعا خفه شوم، ځکه هغه وضعیت چې ده هغه هلته او دلته ډېر فرق یې درلوده. هغه سره مو خبرې وکړلې. نو انشاءالله د هر ملګري مشوره مثبته وه او انشاءالله ستاسو ښه یو ملګري لیکلي دی چې وایي خبرې دې صحیح دي، د بلغارۍ وهل مې یاد دي، نورو په لارو باندې نه وهم ګیمونه. مننه. ټیک ټاک ملګرو ته مې یو ځل سره ورښکاره کوم. مننه ملګرو، تاسو ته هم سلامونه، احترامات، په خیرونه. زه په یوه وخت کې 2 ځایه لایف یم، بیا یادونه کوم ځکه ډېر ملګري را سره نوي یو ځای سوي دي، د هغو په خاطر یادونه کوم چې زه هم فیسبوک نه لایف یم او هم ټیک ټاک نه لایف یم. دا په همدې خاطر چې زه غواړم یو دفعه برنامه په خلکو سره شریکه کړم چې زه مطلب څه غواړم، څه له تاسې غواړم، څه زه درته وړاندې کوم. د هغې وروسته به نو ملګري دوستان ډېر پیدا کېږي او ډېر زیات په تمه دي. مونږ همدلته په اروپا کې ډېر ښه ممثلین چې په افغانستان کې درلودل هغوی راغلي دي، هغوی ټول په تمه دي. ښه شاعران مو درلودل، هغوی راغلي دي. ښه ژورنالیستان مو درلودل، ښې ژورنالیستانې مو درلودلې، حتی شاعرانې چې هغوی ټول انشاءالله موږ یو لیست باندې مو کار کړی دی چې په نوبت سره به یو راخلو. هغوی به یوه ځانګړی میلمه وي چې د هغوی د ژوند د حالات، د هغې په لیکوالۍ، د هغې په شعرونو باندې به خبره کوو. منځ منځ کې به ستاسو شعرونه به اورو. لکه څنګه چې د ملګرو غوښتنه به بار بار وه چې تاسو یو ادبي پروګرام شروع کوئ، نو دلته هم هغه ادبي پروګرام باندې موږ خبره کوو، شعر شاعري به ورو. ځکه په افغانستان کې چې کله زه وم ما د راډیو نه د خیال مزل پروګرام درلوده چې ډېرو ملګرو اورېده. تېره ورځ چې زه ټیک ټاک کې لایف راغلم، هغوی ډېره ستاینه وکړله او ډېر خوشحاله شول او غوښتنه یې همدا وه چې هر وخت تاسې باید راسئ او مونږ غواړو تانه شعر واورو. خو زه غواړم بیا له تاسې هم واورم، دا ډېره مهمه ده. یوازې ما په شعر ویلو باندې هسې هم څه نه کېږي، خو ښه دا ده چې تاسې هم را سره ملتیا وکئ، تاسې را سره سپورټ وکئ. پخوا به چې کله زه په افغانستان کې وم که نه، ما چې به د ملګرو لایف کته یا د ملګرو ویډیو به مې کتله، بیا به دوی خبرو منځ کې ویل چې دغه ویډیو ځان سره شیر کړئ تر څو نور ملګري خبر سي. ما ته به جالبه وه دا خبره. نو زه دغه یوه غوښتنه کوم چې ملګرو سره تاسې دغه برنامه، دغه خپرونه، د خپرونې په اړه هغه ملګري چې لا بلد نه دي، لا اشنا نه دي، زه غواړم چې هغوی دغه 3-4 ورځې لایف راسم، یو نیم خبره مو وکړم، د اصلي هدف په اړه مو غږېږم چې هدف مو څه ده، او تر منځ یې هغه خپل ادبي تند هم پکې ماته کړو. یو لوی هدف مو دا ده چې مونږ ډېر ځوانان بې ځایه دې ته تشویق کړي دي چې راځئ هر څه په اروپا کې شته ده، سهولت شته ده. بس اروپا نه هم لنډه اوږده ده چې په دې دنیا جنت جوړ کړی دی. هغه بیچاره زړه ښه کړي، پیسې قرض کړي، په ډېرو سختیو بدبختیو یا راورسېږي یا لاره کې د یخ خوراک سي، د واورو د خوراک سي، یا یخني ووهي، یا یې سیند ویوسي، یا یې ماهي وخوري، یا یې وهلو ټکولو لاندې مړ سي، خو یو نه یو غضب ورباندې راسي که نه، او یو نیم پسې پاتې کېږي. هغه دومره سختیان لیدلي چې دلته بیا په 2-3 کلو کې هغوی خپل ځای ته نه راځي. نو دغه په اړه به هم خلکو ته ووایو چې زیاتره مثلا قاچاقبران چې دي، تاسو ته مطلب هغه ښه لاره نه ښیي، دروغ درته وایي، اوله کې درته سیند شوروا کړي، غر درته غوښه کړي، او تاسې فکر کوئ چې ولا رښتیا وایي دغه څونه سهولت ده، او څوک وایي چې دا د ګمرک لاره ده، او څوک وایي چې دا د
پلانکی لاره ده بیسانکي لاره ده ټرین لاره ده ټول دغسې یو هغه کوي. نو په دغه ټولو به خبرې کوو خو ستاسو سپورټ ستاسو ملتیا ستاسو ملګرتیا دا مهمه ده ځکه یو انسان په یوازې ځان باندې هیڅ هم نشي کولی. هغه وخت یو انسان بریالی کیږي چې کله ملګري ولري د ملګرو سپورټ له ځان سره ولري او د هغوی پشتیباني له ځان سره ولري نو هغه وخت انسان بریالی کیږي او هغه وخت بریالی کیږي چې یو ښه هدف ولري داسې هدف ولري چې خیر نورو ته هم ورسیږي. نو ښه ته ملګرو کمنټونه زیات کړي چې موږ په قاچاقي لارو باندې راغلي یو ډېرې سختیانې مو لیدلې دي حتی زموږ مخکې ډېر ځوانان مړه سول دې کې شک نشته دغه ټول صحیح دی خو ممکن زموږ هغه ځوانان چې لا په افغانستان کې دي هغوی له دغو ډېرو څیزونو نه دي خبر او که خبر هم دي داسې بابي ځای ګڼي. موږ ځینې وخت کې چې موږ ته به چا مطلب موږ به چا سره خبره کوله هغه به په اروپا کې وه دوستانو سره ملګرو سره ورور سره دوی به موږ ویل چې نه تاسو خو اروپا کې هستئ راحت هستئ سکون هستئ هر څه امکانات شته زموږ له حاله څه خبرې خو اصل کې دا نه ده یعنې تاسې باور وکړئ چې هغه ستاسې وطن کې تاسې ډېر راحته یې هغه اوس چې دلته دي هغوی ډېر ناراحته دي هغو نه راحت دلته ټوله ورځ به ته مجبوره یې کار وکړې ټوله ورځ آریان خان زما ملګری ده پاریس کې اوسیږي دی وی ته خو مفت راغلی زه خو د ځان غمه نه کوم ورور زه د ملګرو غمه کوم هغوی چې په سختو لارو باندې راځي. ښه خبره ده زه ملګري له ځان سره راخلم زما مخکې له دې نه چې ملګري لږ زیات سي ځکه زه په تمه یم چې ملګري لږ ډېر سي بیا یو نیم ملګری راخلم هغوی هم غږومه. همدا آریان خان چې مسیج یې کړی ده لایف ته که دی ریکویسټ وکړي یا به زه ورته زنګ وکړم د دې قصه یوه لنډه قصه یې درته کومه. آریان تنه 100 ساعته یو هفته فکس په اوبو کې تېر کړی یو هفته یې په بحر کې تېره کړې ده. تاسو نو فکر وکئ چې څومره په سختیو راغلی. نو زه آریان فکر کوم که لایف ته راغی زه به یې راواخلم. ښه آریان نه ده راغلی خو عبدالله همت راخلم همت صاحب به لږ وغږوم. ټیک ټاک کې ملګري ستا هغه ملګري چې مطلب غواړي وغږېږي او د خپل ژوند کیسه راته وکوي. ځینې ملګري دي شعر و شاعري کوي هغوی دې هم راسي مونږ یې په ګډه اورو. پیل کې همدغه ډول یو برنامه وروسته به ګورو. بیا سلامونه ورور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه سې جوړ په خیر صحتونه ښه دي په خیر یې. وعلیکم السلام ستړی مه سې په خیر راغلی خوشحاله یم چې راسره یې. مننه کوم خوښ شو موږ هم چې لایف راغلی اکثر مغه دغه ستا پیج ته صفحې باندې شک درلوده ځکه مې که دا پیک اند پیج نه وي که نه نو ځکه ستا یو مخکې بل پیج شمو پروفایل دغه هغه زه په دې باندې شکي وم خو ځینې ملګري وو چې تا د نږدې ولرئ دا ته کمنټونه وکړه تېر پوسټ کې نو زه هم به ورېږم مال شاید همدا خپل اوس چې لایف راغلی مال ولا همدا دی. ډېره مننه همت صاحب کور ودان خوشحاله اوسېږئ. یو خو دا و چې پخوا زما یو فیسبوک و هغه ډېر فالورز هم زیات ول هغه بیا بند څه بیا هغې نه وروسته ډېرو ملګرو نور جوړ کړی و. تېره ورځ ما یو ملګري ته مې غوښتل چې ما ته ریکویسټ وکړي یا مې چې نوم ووهه 2 دانې نور راغلل ما نه هغه اصلي هغه هیر اوسې دا کوم یو ده. او ښه په خیر راغلی. پیل خو په همدې اړه چې لنډ دوستانو ته ځان معرفي کړه او فعلا کوم ځای کې فقط کور ودان خوشحال صاحب زه خپله نوم مې عبدالله تقدس محمد ده د ننګرهار ولایت ده او د سرود ولسوالۍ نو دمګړې په ترکیې هېواد کې هلته هم دغسې ستاسو غوندې خلکو سره مینه خپل مسلک زه هم د ژورنالیزم په مسلک کې پاتې شوم په ننګرهار کې رسنۍ سره ډېری ملګري مې دلته شته دي ورسره سره ټولو ته سلامونه کوم. وعلیکم السلام. ستا غږ او ستا شیرین دا سره خاصه مینه درلودله. ډېره مننه. والله خفه شوم یو پوسټ هم کړی وم چې ډېر زیات وندردولم چې خبر شوم چې ته لاړلې نو اوس مې چې وکتلې اوس زه بیا هم ښه دی چې سر دی پناه دی. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. دغه ته خو تر ترکیې راغلي او ترکیې نه به انشاءالله د پلو هم پلان لري
دغه ډیر ملګری افغانستان کې دي ډیر زړه ښه کوي د ترکیې زیاتره قاچاقبران ورته وایي چې ترکیې پورې هوایي وړو په ډېر اسانه لاره وړو په ګمرک لاره وړو په ډېر اسانۍ سره تاسې کولی شئ راسئ رښتیا په همدې ډول ده په دومره اسانۍ چې د دوی قاچاقبران وایي همدومره اسانه راځي ما ته مخکې کمنټ وکړو تاسو وایي که د بلغار وهل مې یاد نور به مجال باندې نه وهم ګیمونه ترکیې پورې راتګ د سر په بیه دی او قاچاقبر که زر ته ملامت نه دی خوشحال صاحب تاسو باور وکړئ ګوره دې نه مخکې نه تنه چې زه افغانستان یو کس راځم بل کس راځي ډېری ملګري دلته لایف کې شته دي مسافر دي زمونږ د کورنۍ نه غړي نه راغلی او که زمونږ د تره زوی راغلی ماما زوی م راغلی د هغوی موږ ته کیسې کړي چې دا لارې مه راځئ دغه سره موږ افغانان په یو خبره باندې تکیه کې خوشحال صاحب هغوی دا خبره کوي چې راځه تا لار ته نه دي کتلي یو توکل په خدای کوي کار دی توکل په خدای دی تر ډېره پورې کامیابي هم پکې ځینې پکې دغه شي او همدغه لارو باندې زر ته ځینې ویډیوګانې په مسنجر کې د وسه چې ته به حیران پاتې شي چې په مرزونو کې پراته دي او نیک قاچاقبر معلوم دی بیرته او مړي پراته دي په دغه واورو کې ډېر مړي وشوله همدغسې په بلغار لارو کې ما خپله وینان باندې ګیم ووهه نو 15 شپې د پولیسو کمین سره مغل 15 شپې هاته جزیره کې پراته ولو چې نوره خوراکي توکي هر څه سره ختم شوله او بیا هم په لږه خېټه باندې روان ولو پوه شي یونان باندې بیا بلغار باندې تر څو ځان سره بېرته ورسوه خو چون قسمت یاري نه کوي بیرته راستون شو په دغه روژه کې راته ښیم نو بیرته راستون شولو اوس بیا مې اراده چې له خیره کشتۍ کې ځان خطا کړو او چې ځان هم نه بس مجبوره یو خبره خو ده که نه خو زما مقصد هم همدغه ده چې ځینې خلکو دا لارې ډېرې اسانه کړي دي که نه زیاتره خلکو فکر کوي چې ګنې واقعا هم دومره اسانه دي دوی بیا خپل هغه هڅه کوي چې راسي بیا چې کله لاره کې راسي بیا نه بیرته تللی سي نه د پلو راتللی سي په دوو لارو کې دوی بند دي خوشحال صاحب ترکیه داسې یو ځای دی مونږ ته ټول دسکر مونږ د لاړ شو هلته بیا ورسره ګورو مونږ دا یو خبره کوو خو چې راشي که نه باور په ته خدای وکړه که چېرته د بره تګ امکانات لري که نه وس لري ډېره ښه خبره هو اما که دلته پاتې شو که نه او د دې ځای شو نو ډېر زیات نن ما کار کوو بېرته مې کار شروع کړ نه ځکه زړه تنګېږي ترکیه داسې ځای دی چې یو ورځ روزګار پاتې شي که نه زړه دې تنګېږي عموما ټولو بهر هېوادونه او چې کار هم کې زړه تنګېږي 10 ګنټې ته باور په خدای وکړه زه ولاړ یم په ولاړه باندې 10 ګنټې زه ولاړ یم پر زه ناست نه یم دغه لکې وټم ما ته د احساس راغی ملک چې د افغانستان هر رقم ته ما دا خبره نه وکړه مل یاره که نور څه نه و هغه په امریکا کې چې کار کوي چا سره چې کار کوي ښه په ورین تندي باندې یو شین چندر باندې کې ادب دا دی چې یو ښه رویه در سره کوي که نه هغه خوند هم هماغسې کوي دلته باور په خدای که په 10 ساعتونو کې یوه دقیقه یا یو دقیقه نه 20 ثانیې به داسې ولاړ تر څو زما دا خپې مل دغه شي کس راغی ما باندې ما دغه کار کوه او مجبوریت ده مجبور دی باید کار وسي پوهېږم کیسې هم در سره ډېرې دي خبرې هم در سره ډېرې دي زړه دې هم ډک دی څو باید شعر راته ووایه ملګري په تمه دي تا نه اوري د وطن د شعر کې احساس کړم خو زه ښه زه به ورته 3 بیتونه وایم ډېر به ښه دا چې چا دې په دې زه معلومات لرم وایي بیتونه په دې ډول تا ته لایف کې ټول ملګري راغلی وایي بلا په دا ډول یارې نه ورته څه ووایم که لکه شوخي پکې بښنه غواړم مهرباني وایي بلا په دا ډول یارې نه ورته څه ووایم چې مې د مرګ کوي خوارۍ نه ورته څه ووایم مورې په تیږو خو ډېر علي شنو نو څه وکړم ما بیا هم صبرېږي نه راځي نو ورته څه ووایم او زه چې مکتب ته ځم حجاب واغوندم پټه شمه زه چې مکتب ته ځم حجاب مننه خوشحال صاحب زه چې مکتب ته ځم حجاب واغوندم پټه شمه خلک په لاره ودروي نو ورته څه ووایم زبردست دا وایي چې دا مې خوښ نه دی دا د کلي یو بدرنګ هلک دی دا وایي دا مې خوښ نه دی دا د کلي یو بدرنګ هلک دی ماما په زور مې ورکوي نو ورته څه ووایم او کله وایي سترګې د ښې کله وایي ټوله ښې کله وایي سترګې د ښې کله وایي ټوله ښې کله مې شونډې خوښوي نو ورته څه ووایم بیتونه ډېر دي خو وړاندې نه ځم ډېره مننه عماد صاحب کور ودان خوشحاله اوسې چې برخه دې واخیستله خوشحال صاحب په ډېرې بښنې خدای تاسو ته تر ډېره ژوندۍ لري په لایف کې څونه ملګري چې څومره والدین چې ژوندي الله تعالی دې ورته ډېر عمر ورکړي او زموږ د ټولو ورسیو سره غرق رحمت کړي ما یې درد بلتانه په زړه خوړلی دی چې باید غلط نه کړم وایي ما یې درد بلتانه په زړه خوړلی دی مور کې د هندوی ژوندی دی تا ته ټول ملګرو ته ښه لایف سارم د ډېره مننه قسم ستړی مې خو تر اوسه اندازې سارم ډېره مننه زموږ سره سات 10 بجې 20 دقیقې خوشحاله اوسئ بس سپورټ هم هر څه د ما لپاره ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ
ځکه مسافر دوم کو ټیک ټاک دی. ښه زما اوس ټیک ټاک نه فعلا هم لایف یم ټیک ټاک ملګري ډېر په تمه دي سلامونه کوي زیاتره پوښتنه کوي چې کوم ښار کې یو دوه رقیال ته هم ورځم خو غږ د هغه ځای نه هم خپرېږي تصویر دې نه خپرېږي خو غږ د هلته هم خپرېږي. ټیک ټاک ټول ملګرو ته سلامونه ډیره مننه د مسافر دوم کور دی ټول ته خوشحالي او ټول ته نیکبختي غواړم. ډیره مننه کور ودان خوشاله اوسئ. مننه ملګرو تاسو هم چې تاسو انتظار ډیر وایسته غواړم زه مشکل ده مسله ده مشکل نشته خوشاله اوسئ ډیره مننه. د ټیک ټاک ملګرو تاسو ته هم سلامونه ډیرو بخیر تاسو منتظر زیات شوي. فیسبوک کې مو همت صاحب راخیستی او ترکیه کې و دنه مو شعر هم واورېده او لنډې څو خبرې مو هم ورسره وکړلې له تاسو مننه. تاسو هم راخلم زیاتره ملګرو پوښتنه کړې وه چې فرانسې په هر ځای کې فقط موږ ته ووایه چې موږ د خدمت وکړو. ډیره مننه ستاسې ویل ما لپاره همداسې دي چې ما ته حتی ورسېدل. کور مو ودان ژوندي اوسئ او انشاءالله که ژوند و هغه ملګري چې وایي چې د لیدو ارمان دې لرو دا لویه خبره ده. ما لپاره زه افتخار کوم چې حد اقل 1.5 نفر خو پیدا کېږي چې وایي چې تا وګورم. ښه د ټیک ټاک یو ملګری راخلم هغې نه وروسته نو که ډاکټر ازل لاین کې و ډاکټر ازل به راواخلم هغه م اسلام آباد ته تللی ده او هغه نه به وورو. زه غواړم چې ساجد راواخلم. ساجد سلام. زه نه پوهېږم چې ستا ریکویسټ ولې نه اخیستل کېږي ورور. سلامونه ورور سړی مسئ. ساجد سلام. سلامونه خوشحال صاحب. وعلیکم السلام جوړ په خیر تازه تکړه. خوشحال صاحب ښې جوړې برابر باندې خوشحاله مننه خپله ښې د توګو ازدوي چینې ته خوشحاله شوم ډېره موده بعد مې ولیدل او غږ مې دله واورېده. ډېره مننه ژوندی اوسې خوشحاله اوسې ښه راغلاست هرکلی کوم درته په خیر راغلی برنامې ته. خیر چې مننه په کونړ کې م سره لیدلي اوس یو کال وشو زه مسافر شوی یم او ته هم مسافر شولې. همداسې ده خدای مو د بیا په خیر فعلا بلجیم کې یم خوشحال صاحب. لا خیر رسېدلی سخت بخت دې لیدلې بلانه کوي ګاونډی نو یوه ورځ به ګورو د خیره سره د خیره سره ښه بس خپرولو لپاره دې څه اماده کړي ته راته وایي په خیر. خوشحال صاحب اوس ټیک ټاک ته راونوتم او دا اوس مې ډایرکټ لایف ولیدو هېڅ شی م راسه نه بله ورځ به د خیره سره حتما هېڅ شی راوړم. سمه ده ډېره مننه ژوندی اوسې خوشحاله اوسې چې برخه دې واخیسته. ژوندی اوسې ته دې راته ژوندی ښه وختونه ولرې خوشحال صاحب. خوشحاله اوسې ډېره مننه. خبره نه ده خوشحال صاحب پیژنې هغه خبره ولا کوي خوشحاله درشي کوم یو داونه بس ته چې زنګ ښه دلته یو بل ملګری ده ډېر ښه ترنم کوي راغلی ده خو دا دویم ځل ده چې ما نوم د یاده وځي دا ځل نو زه کوشش کوم چې دا راواخلم دا ځل تېره ورځ یې ما ته ترنم وکړه ډېر ښه ترنم یې وکړه او انشاءالله تمه لرم چې نن هم راته ښه ترنم وکړي. په هر حال ټولو ملګرو نه مننه چې راسره دې ملتیا مو کوي. نو یوه هیله زه هم لرم چې ملګرو سره تاسې د برنامې په اړه وغږېږئ هغه میلمانه چې ځانګړي دي او ځانګړي میلمانه دي او تر ډېره پورې تاسې پوهېږئ چې ښه رحمان الله عزیزي په یاد مې سو عزیزي صاحب دا څوم ځل د ستا نوم رانه د یاده وځي ته راځه یو ترنم درنه اورو چې د فیسبوک ملګري به دې هم غږ واوري که څه هم تصویر به دې هلته نه ښکاري خو غږ دې حتما زه ورباندې اورمه. نو ته راځه راسه زه به تا نه واورم او فیسبوک ملګرو نه هم ډېره مننه چې دوی کومنټونه کوي کور مو ودان ژوندي اوسئ الله دې تاسې با عزته لري انشاءالله ستاسې په سپورټ ستاسو په ملتیا دغه برنامه دغه خپرونه به مخې ته بوځو او د خیر سره په لنډ وخت کې به عزیزي صاحب وایي مشکل نشته ستا نوم خو زموږ په یاد دی هیله کوم خدای تا ژوندی لري زه منتظر یم چې ته لایف ته راسې عزیزي صاحب
ته لایف ته راسې او سره خبرې وکړو. ښه نو کور مو ودان ژوندي اوسئ دوستانو. زه لږ مصروفه په دې یم. یو خو دغسې اول ځل د 2 ټلیفونونه مې ځان ته ایښي دي او دواړو نه لایف کله دلته توجه کولو کله دلته ټول ګور تمن سي لږ ذهنن هم سړی اخوازي کله دې خوازي. هغې بخښنه تاسو راته کوئ. انشاءالله څو ورځو کې به زه سیستم لږ صحیح جوړ کړم. بیا نو په ډېرې اسانۍ سره کولی شم چې ذهن مې یو ځای واوسېږي. نو زه په تمه یم هغو ملګرو ته خوږو ته چې څوک شعر وایي، څوک شعر اوري او څوک شعر سره مینه لري. په هر حال فکر کوم چې د فیسبوک ملګري اړیکه پرې سوله د ټولو. ښه له هغو ملګرو ډېره مننه چې زما د فیسبوک لارې زما ویډیوګانې شیر کړلې او له ملګرو سره یې شریک کړلې. زه منتظر یم ټولو ملګرو ته، هغوی چې را سره دي او د فیسبوک ملګرو هغه ډېره وه مینه یې ډېره په دې وه چې لایف یې له ټولو سره شریک کړی وه. کور مو ودان ژوندي اوسئ. انشاءالله زه بیرته بیا لایف راځم او ملګرو نه تمه لرم چې را سره پاتې سي. دلته به زه یو ټکس فقط ولیکم هغه پورې. ډېره مننه، په خیر راسي. زه منتظر یم درته ورور، خدای دې لاره. او ځلان صاحب ډېره مننه تا نه هم. او په کومه خوا کې فعلا خو همدلته په فرانسه کې یم نو لا چیرې نه یم تللی. وګورو چې څه کېږي. ښه زما د فیسبوک آی ډي نوم اظهار الله خوشحال ده. IZHAR ده که نه IZ ده ای نه ده آی ده. او د پروفایل مې چې ده د افغانستان بیرغ ده. نو دغه زما په نامه باندې بیا فیسبوکونه ډېر دي خو هغه زما نه دي. 8 دانې دي خو هغه یو هم زما نه دي. نو زه هیله لرم ملګرو نه چې کوم ملګري چې فیسبوک نه غواړي تعقیب کړي کولی شي. زه به موبایل کې یو لنډ هغه ولیکم د خپرونې نوم. تاسو نو بخښنه کوئ دوستانو ځکه دا اول ځل ده چې طبعا اوله ټرۍ لږه سخته مي او دوستانو هم را سره لږ فضا وي په تکلیف وي خو د هغې بخښنه کوئ. سلامونه بیا هم د فیسبوک ملګرو ته. ښه عزیزي صاحب وایي چې ته ماته ولېږه په سترګو دغه ده. عزیزي صاحب ما خو انوایټ کړې. مولوی السلام علیکم خوشحال صاحب تا ته سلامونه. ستا د ښایسته لایف ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه په دې هیله چې شپه به مو په خیر پیل کړې. ډېره مننه ژوندی اوسې عزیز صاحب. په خیر راغلی پروګرام ته هرکلی کوم درته لکه چې مصروفه وې نن. البته مصروفه هم وم او بل لږ شور را سره ځان مې لږ د شور نه ګوښه کړ. مالزه یو پنجاب خوشحال صاحب سره ګپ ولګوم. ښه کار دی وکړه، ښه کار دی وکړه. سړی مه سې. ښه عبید رور ده فکر کوم انځور صاحب. سمه ده انځور صاحب ته هم راخلم خوشحاله اوسېږې. خو رحمان الله عزیزي را سره دی. دنه یو لنډ ترنم اورو چې د فیسبوک ملګري هم را سره دي هغوی به یې هم واوري. له هغې وروسته به نو نورو کیسې سره وکړو. فیسبوک ملګرو نه ډېره مننه چې ویډیوګانې شیر کړي دي. کور ودان لایف یې شیر کړی و. ډېره مننه له ټولو نه هر ملګري نه دنیا مننه. اورو عزیزي صاحب زه به د افګار بخاري صاحب یو بیت درته ترنم کوم. ډېر یې نه اوږدوم ځکه چې نور ملګري هم په تمه دي. په یو بیت هم ځان مه خلاصوه، لږ یې اوږد کړه، ډېر نه یو 2-3 بیته یې ووایه راته. 2-3 خو به یې راته یاد نه وي. که وشو بیا به کوم بل بیتونه نور بیتونه به درته ووایم. بیخي صحیح ده بیخي صحیح ده. ډېرو ملګرو ترنم کړی هم دی. زه به یې هم ترنم کوم په دې هیله چې خوښ مه شي. ډېر بخښنه ډېر بخښنه. او هلکان فوټبال کوي که چېرته شور راتلو نو بخښنه غواړم. هیله کوم مهرباني. هغې ته ووایه چې یو ځل دې په بام وخېژې. هغې ته ووایه چې یو
زل دې په بام خېجې په زن کدن یم چې ساه مې په آرامو خېجې په زن کدن یم چې ساه مې په آرامو خېجې هغې ته ووایه چې یو زل دې په بام خېجې تاوې د ګڼو وڼو زلفو د بوسې تمنا تاوې د ګڼو وڼو زلفو د بوسې تمنا چاته د عمر زولنې شي چاته دا مخېجې چاته د عمر زولنې شي چاته دا مخېجې په زن کدن یم چې ساه مې په آرامو خېجې هغې ته ووایه چې یو زل دې په بام خېجې په زن کدن یم چې ساه مې په آرامو خېجې په زن کدن یم چې ساه مې په آرامو خېجې. ډېر زبردست، ډېر علي، ډېر ښکلی، ډېر مننه ورور صاحب. دا چې تقریبا یوه میاشت کېږي زه په لاره یم، نو ترنم آمادګي هم نه لرم داسې په دې هیله چې خوښ شوی مو وي. ډېر علي و. فیسبوک ملګرو درته ډېر ډاډ درکړه، فیسبوک نه دې غږ خپرېده نو هغوی ملګرو هم ډېر ډاډ درکړه. حاجي صاحب ډېره مننه، کور ودان خوشحاله اوسئ چې برخه دې هم واخیستله او ښایسته ترنم دې راته وکړه. مننه، کور ودان د ټولو نه یوه نړۍ مننه، چا چې داد راکړی ټولو نه نړۍ مننه، کور مو ودان. کور ودان، ژوندی اوسئ. فرید الله عادل فیسبوک کې سلامونه راستولي، ډېره مننه. ازل جي ته ریکوست څه کنه چې راواخلو تا نه لږ خبرې واورو. اسلام آباد کې مې تیار زه به لاړ شم. کور ودان، کور ودان، ډېره مننه. پخه شپه ده، رښتیا هم همدلته پخه شپه ده او هم په افغانستان کې. ډاکټر ازل ما خو ته ډېر ولټولې، ته مې را پیدا نه کړې. ریکوست وکړه چې زه تا راواخلم او ښه ډاکټر ازل را سره که ملګری شه، ازل نه بل شعرونه هم واورو انشاءالله. هغې نه وروسته بیا د فیسبوک ملګري ته یو نوبت ورکومه، نو منتظر یم ازل ته. انوایټ کړی مې دی، انشاءالله که هغه مې راواخیسته هغه سره به ښه بنډار وکړم. ډاکټر صاحب ستړی مه شئ. سلامونه مدیر صاحب. علیکم السلام. ستړی مه شئ، جوړ په خیر، تازه تکړه. ته ودرېږئ که چیرې امکان ولري د فیسبوک د هغه کمره اپلو کومه، که چې د ټیک ټاک ملګري م ته وګوري، خو فکر کوم داسې لایف کې نه ځي چې شاته کمره م راواخلي. خو په هر حال راځه، ته ستړی مه شئ. اسلام آباد کې څه کیسې دي؟ اسلام آباد کې، پېښور کې؟ قربان مدیر صاحب، اسلام آباد کې مولا صاحب بدبختي دا ده چې دلته ټیک ټاک کې زه نه لایف راتللی سم او نه لایف کتلی سم. اوهو، دا خو ډېره بدبختي ده. لایف چې هغې ته به څوک چېرته ټینګ شي، هغه د چا خبره باید چې وي. ډېره مننه، ډېره مننه. ټیک ټاک کې ملګري لیکي وایي چې ازل جي خو پاکستان کې دی. مالې هو پاکستان کې دی. هو والا چې تر اوسه خو دلته یو. پېښور کې هم دی راغلم بېرته دلته. څنګه و سفر، څنګه و چکر یې څنګه وې؟ په دې اړه راته ووایه. والا د خلکو مینه ډېره زیاته وه یاره. یوه ګیله را سره پیدا شوې ده د خپلو افغانانو ورونو نه، هلته چې کوم افغانان دي البته ما سره چې خوا او شا کې دي، هغوی چې په ما باندې نیوکې کوي، ما باندې منفي کمنټې کوي، ما باندې منفي پوسټونه کوي. دلته زه راغلم، یو پاکستاني، یو البته د پېښور یو ملګري یو پوسټ کړی و چې ازل راغلی، تاسې پېژنئ او که نه. 1.5 نفرو مثبت کمنټ کړی و، یو منفي کمنټ نه و شوی. هر چا ورته ویلو چې زموږ د زړه سر دی، زموږ پاچا دی، زموږ تاج دی. هلته دا پوسټ شوی وی، نو په دې 1.5 کې 50 نفرو اتمن لیکل چې مطلب دا داسې دی او دا هغسې دی. نو دلته والا ډېره ګیله راته ودرېده او دې خلکو نه ډېر زیات خوشحاله شوم. لرې لرې ځایونه راغله پېښور ته زما لیدو ته. تر اوسه پورې دغه نن هم چې دی زه مېلمه وم، اسلام آباد کې چکر راکړو. ماښام شپې
لس وی که لس نیمې بجې زه کور ته بېرته راوړم دلته یې ښکته کړم نو دلته مینه ډېره ده دلته قدر عزت هر څه بېحده ډېر دي هغوی نه ولا ډېر زیات ګیلمن شوم مولوي صاحب ما دا خبره به زه تا ته کوم خو اوس مې لایف کې درته وکړله زه ما همیشه په افغانستان کې مې یوه خبره کوله چې موږ د خپلو په قدر ډېر وروسته پوهېږو داسې وخت کې پوهېږو چې له ورخه اوبه تېري که نه دلته د فیسبوک ملګري غوښتنه دا کوي چې ازل موږ باندې ومګوره چې موږ دغه تصویر هم وګورو خو بدبختي دلته رسې ما دلته د موبایل کامره چې دا ځان ته لګولې نه یا به زه به چل نه پوهېږم او یا خو به دا چې په لایف کې به شاته نه ځي خو فیسبوک ته هم که ملګري وخت لري فیسبوک د لارې هم کولی سي فیسبوک د لارې مو ګوري ازل چې سره نورې کیسې هم لرو شعرونه هم تیا اورو د ازل مینوال په کافي اندازه په ټولنیزه میډیا کې زغ زیات دي چې له جملې په سر کې ځای ما ورپسې نور دي او موږ خوشحاله یو چې ازل لرو ازل غوندې یو دوست لرو ازل غوندې یو شاعر لرو یو نوښتګر شاعر هغه شاعر چې په شعر کې بغاوت ورته بیل خوند ورکوي نو زه خوشحاله یم په هر حال د زرو په قدر زرګر پوهېږي موږ اوس هم در سره مینه لرو له هغې وړاندې مو مینه درلودله او تر پایه به هم لرو زموږ دوستۍ همیشه مې ویلي چې ازل زما داسې یو ملګری ده چې زه همیشه په افتخار کوم او همیشه به یې وکړم زه یې په دوستۍ هېڅکله هم نه پښیمانه کېږم په هر حال اسلام آباد کې دی یا په پاکستان کې دی پېښور کې دی کوم نوی غزل لیکلی نوی غزل یو دانه مې لیکلی دی خو هغه به چې دی فیسبوک کې را سره یې که کمنټ کې کوم ملګری راته واچوي هیله به یې زه ووایم که نه زه یې نشم ویلی په یاد مې نه یي زده او غزل مې چې دی هنرمندان نه ډېر زیات متاثره یم مطلب هنرمندان چې دی که د نړۍ په هر ګوټ کې دي دوی چې د انسانیت ته کار کوي هغه مینې ته کار کوي الفت خوري نو هغوی ته مې غزل لیکلی دی او په لومړي ځل مې غزل لیکلی دی او زه سندرغاړی یم ډېر ادیب باندې دی او که چا راته کمنټ کې واچولو نو زه به یې ډېر ښه ووایم که نه دې وخت کې زه هغه نه یم چې ما سره یو بل موبایل مې مو خو نه پوهېږم چې کومې خوا ده دلته د فیسبوک ټیک ټاک ملګري هم درته سلامونه کوي ډېره مننه ملګرو تاسو نه ادبي انځور تا راخلم وروسته له ازله حتما تا هم راخلم مننه ته منتظر اوسېږه برنامه تعقیب که مدیر صاحب راغی زه به غزل ووایم اها ډېر بخسي ډېر بخسي خیر اوسې فریدالله محبت کور ودان ورور مدیر صاحب ما زنګوي زه سندرغاړی یم ما زنګوي زه سندرغاړی یم ته موسیقي زه سندرغاړی یم واه ما زنګوي زه سندرغاړی یم ته موسیقي زه سندرغاړی یم اها ډېر علي ډېر زبردست اها جلۍ پیسه خو د لاس نښه نه شوه راکه بنګړي زه سندرغاړی یم واه بیا ووایه ډېر علي ډېر زبردست جلۍ پیسه خو د لاس نښه نه شوه راکه بنګړي زه سندرغاړی یم نن د بوتل په ځای آهنګ وڅکه نن د بوتل په ځای آهنګ وڅکه کېنه ساقي زه سندرغاړی یم واه ډېر علي ډېر زبردست قتل مې نه دی کړی غل نه یم غل نه یم خدای مې بخي زه سندرغاړی یم واه ډېر علي ډېر زبردست بیا ووایه قتل مې نه دی کړی غل نه یم خدای مې بخي زه سندرغاړی یم ډمبه په خپله یې فتوې بندې کا ډمبه په خپله یې فتوې بندې کا ووځه صوفي زه سندرغاړی یم ډمبه په خپله یې فتوې بندې کا ووځه صوفي زه سندرغاړی یم غزله ته چپ زه د شعر وایم ما له راځي زه سندرغاړی یم واه ډېر علي ډېر زبردست ازل جي په دې وروستیو کې په شعرونو کې ډاکټره نه لیدل کېږي څه کیسه ده ولا لږ ډېره شوه مدیر صاحب هر سړی یادوي موږ لږ شاته شو یو څه به د خلکو ته پرېږدو وروسته به بیا موږ ورپسې بیا راشو هسې سټارټ یې موږ اخیستی دی اوس به د نورو خلکو ته پرېږدو او ډېرو ملګرو پوښتنه همدا ده چې د ازل پخوانۍ شاعري کې د ډاکټر یادونه زیاته وه او بعد د هغې نه نو د دغه لفظ په د وروستیو څو غزلو کې نسته
څه علت ده د ټیک ټاک ملګرو حتما نوبت ده ازل جی په لاین کې زه تاسو هم راخلم او ډېر داد درک د ټیک ټاک ملګرو ډېر داد درک ډېره مننه یې وکړله د غزل په اړه یې ویل چې ډېر ښه غزل دی لیکلی ډېره مننه ملګرو غوښتنه کړې ده چې خدای دې خوب کې راته راسي دغه غزل راته ووایه جار شم د ټیک ټاک ملګرو تاسې د راته ژوندي بس د مدیر صاحب چې کوم مینوال دي نو هغوی ته چې د سور سلام ځکه چې مدیر صاحب مینوال دي داسې فکر وکړي لکه زبک چې دي او زبک چې لکه د مدیر صاحب زه ستایم بس زه به ستایم جار شم غزل ته به راشم چې زړه مې بل رقم خفه دی څوک د ماته په ګډا شي زړه مې بل رقم خفه دی څوک د ماته په ګډا شي څو ګیلې ورته لرمه خدای د خوب کې راته راشي څو ګیلې ورته لرمه خدای د خوب کې راته راشي میلیونونه انسانان دي دغه یو خو د زما شي میلیونونه انسانان دي دغه یو خو د زما شي کتابونه د ښه ډېر شي په ټوپکو د اوبا شي ډېر ښه غزل دی دې پسې یو بل بیت خو هغه اوس نه وایم هغه مې پرېښی د هغې نه صرف نظر شوی یم او جنکۍ د په کروړو شي خدا بنګ خو دې وړیا شي جنکۍ د په کروړو شي خدا بنګ خو دې وړیا شي یو د زبل په غریب سکم که خفه خدای پې رضا شي او دا سړی څخه سړی و دا سړی څخه سړی و ډاکټره دې دا ستا شي واه جی واه ډېره مننه ټیک ټاک ملګري دي کوچای دا سلامونه درته کوي سحاق وایي چې ډېر عالي غزل دی لیکلی دا ادبي انځور وایي وا غزل چې جار شمه نو ټولو ملګرو ډېر داد درکړی دی ډېره مننه ژوندی اوسې دویم کتاب په اړه که راته ووایې دویم کتاب په اړه څه تصمیم شته والا مدیر صاحب لږ مې زړه کېږي او نم کېږي حالاتو ته چې ګورم بېرته په شا کېږم که نه شاعري فکر کوم پوره به مي او تیر کتاب مې په داسې وخت کې چاپ شلو چې ټولو ملګرو ته ټولو ولایت ته ونه رسېدو څه حالات خراب وسه چې د مطبوعې والا سستي وکړه نو دا ځل داسې یره کې یم زه یم که دویم کتاب هم چاپ شي او ټولو ته ونه رسېږي نو بیا به د ملګرو شکایتونه او ګیلې هم ډېرې شي نو ښه نه ګڼئ چې لومړی ټولګه د دویم ځل لپاره چاپ کړي او ټولو ولایتونو ته یې ورسوئ یا مطبوعې والا سره خبره وکړي همدغسې مې زړه دی چې دغه نوې غزلې مو ورسره شریک کړي که ما هغې نه غزلې چې زما پې زړه اوبه څکي او ملګري یې خو ډېرې خوښوي هماغه راواخلم او دې نه دا غزلې مکس کړم کومې غزلې که ضعیف البته ورته ویلی شو هغه به بیخي پې لرې کړم ښه شاعري به راټوله کړم مختصره به یې کړم یو وړوکی کتاب به ترې چاپ کړم نه پوهېږم چې اول لومړی ټولګي نامه ورکړم دا بیا چاپ کړم او که دویمې ټولګي نامه ورکړم په دې کې چې دی بس ستا مشوره پکار ډېره مننه تر ډېرو چې ملګرو کله کله دویم چاپ فقط دا پکې اضافه کوي چې دویم چاپ نور کتاب پخته یم همغه یو اضافه والی پکې راځي چې کوم غزل یې هغه پکې اضافه کوي مطلب تا په دې وروستیو کې یو نوي څه الفاظ لیکلي دي چې ټپې ته ورته شکل لري په غالب ګمان ستاره یونس ویلي دي ما سې اورېدلي دي ډېرې ښې ویلي دي ډېرو خلکو خوښې کړي هم دي خو د نامې په اړه یا د نوم په اړه نو تر اوسه پورې ملګرو څه پیدا نه کړل په دې اړه که راته ووایې دا هڅه څنګه پیدا سوله دا نوښت څنګه وسه یو دانه ما لیکلې وه هغه مې یو ملګري سره شریکه کړې وه بیا هغه چې دی تر هغه پورې ورسېده ډایرکټره پورې ورسېده البته د ستاره یونس چې کوم ډایرکشن یې کړی دی نو هغه بیا ما نه ریکویسټ وکړو چې ته دا موږ ته ولیکه تقریبا 40 دانې ولیکه په دې کې موږ انتخاب کوو او یو 15 دانې زموږ په کار دي هغه ښې چې موږ چې دی بازار ته وړاندې کوو او ستاره یونس البته ما سره اړیکه ونیوله ډایرکټر یې اړیکه ونیوله نو هغې نه وروسته چې دی بیا زه کېناستم ورته مې ولیکلې پوره مې کړلې په نامې باندې نه پوهېدم هغوی ته مې ورکړې هغې نه وروسته مې په نامې باندې ټولو ملګرو ډېرو ملګرو سره مشوره وکړه خو ټولو ویل چې دا نوی شی دی دې ته موږ تاسې نوم نه شي ورکولی دا صلاحیت موږ نه لرو نو ما هم ځان ته دا صلاحیت ورنه کړو چې په خپله خوښه یو نوم ورته ورکړم همداسې بې نومه پاتې شوې بازار ته راغلی خلکو خوښې کړلې ستا په وینا البته ستا چې خوښې شوي د هر سړي خوښېږي په لحاظه وکړې نو ښې راغلي دي خیم ویل شوي دي خیم لیکل شوي دي خو بیا هم بېنومه تر اوسه پورې پاتې دي هغوی چې دی ورته په خپل سر باندې دریځې نامه ایښې ده خو دا دریځې نه دي دریځه ورته نه شو ویلی که نه هغوی یوه نامه ورکړې ده خو هغې نامې باندې زه هم ورسره موافق نه یم
نو باقي به ګورو ولا چې زم تر اوسه پورې باقي یعنې پاتې ولیکم ونه لیکم. البته بله ورځ زاهد الله په نوم یو بل ملګري راته راواستولې 10 دانې هغه هم لیکلې ولې ماته ویلې دا څنګه دي ډېرې ښې لیکلې ولې. نو که دا شی دغسې ولیکل شي دا عامېږي او مطلب بېنومه دې برخه کې زم تکړه یم دې برخه کې زم تکړه یم دا د ټپو ټپیزو ما یو وخت یو قصه تا ته کړې وه که نه یو ملګري سره مې یو رس کومنټ باندې هغه سو که نه ټپیزه باندې مې لږه قصه وکړله بیا ما هغې ویلې مونږ چې راځه خیر ما ورته ویل زه صحیح سو چې دواړه سره ولیکو. ښه ته دلته یو کومنټ دا باید زه وګورم. ښه دغه د ستاره یونس چې کوم هغه ویلي دي که نه د تا الفاظ یې لوستي دي ستا شاعري ویلې ده د موسیقۍ په ژبه نوم یې څه شی ده په یوټیوب کې خلک په کوم نوم پیدا کولی سي؟ مریده په نوم باندې هم کولی شي او کولی شي چې ولیکي ستاره یونس نیو ټپې یا ټپیزې دا درې واړه نومونه یې ورکړي. مریده ښه نو ښه به یې که تا سره بیا ټلیفون په لاس کې دلته کومنټ کې خلکو سره شریک کړه ملګرو غوښتنه کوي ټول نو وابه ورو بیا به مغه ملګري سره ورته لاسرسی نه لري هغوی به هم سره واوري. ډاکټر ازل جي ډیره مننه ژوندی اوسې چې را سره یې څو لنډې پوښتنې نور هم لرم د ملګرو نظر څه و کومنټونه څه ول مثبت ول منفي ول طبعا چې کله نوی شی په ادبیاتو کې راځي له نیوکو سره مخ کېږي لکه څنګه چې ټرپیزه په نیوکو سره مخ وه تاسې هم نیوکې نقد د خلکو څه و؟ په نوم باندې خو چې دی چې ما کله مخکې پوسټ کړی او په هغې باندې منفي کمنټونه ډېر زیات و. خلکو چې دی هغه استادانو هغه مشرانو لیکوالانو د قلم او ادب خاوندانو هغوی چې دی دغه شی نوی وګڼلو د ټپې په حق کې چې دی دا ظلم وګڼلو او ویې ویل چې دا ټپه کولی شي مطلب د ټپې خوند بې خونده کړي پرېږدئ چې ټپه هم دغسې سرلوړې واوسي دا شی مه رامنځته کوئ دې ته کار مه کوئ. خو وروسته چې کله ما ویډیو شیر کړه په ویډیو باندې ډېر زیات کمنټس راغله ټول مثبت کمنټس و 2 نفره و 2 ملګري و چې هغوی منفي کمنټونه کړي وو هغوی ویل چې ټپې ته کار وکړه د دې په ځای چې دې ته کار کوې او که دغه شی عام شولو نو دې کې به چې دی ستا لاس او دا به ادب سره دا ظلم تا کړی وي. نو دغه 2 منفي کمنټونه و نور چې دی ټولو خوښې کړي دي څومره خلکو چې اورېدلي دي نو ما ته یې ویلي دي چې مزېدارې راغلي دي او د ټپې مینه هم پرې ماتېدلی شي. البته داسې نه ده دلته چې دی یوه بله مثبته نقطه دا ده چې مطلب که موږ خیال چې دی په دوو ټکو کې ځای په ځای کولی شو په ټپه کې نو دلته چې دی په 3 ټکو کې ځای په ځای کېږي. سړی له ځانه سره ساتي دغه کیسه لږه اوږدوي ته کولی شي چې لوی خیال هم پکې راواچې یا 2 خیاله یو ځای کې په همدې یو هغه کې یو ځای کې نو دا ښه والی لري. او نور ټپه خو بیا زموږ او ستاسې اصل دی هغه خو نه بدلېږي هغې ته په پوره احترام سره مطلب دغه شی نوی دی که وچلېدو که نه مونږ چې دی بازار ته وړاندې که هغه خپل کوشش هم کړی دی. او ډېره مننه ازل جي زما مشر ورور مشر لالا مې عبید سیدي عبید الله سیدي د دغه ټپیزو د ټپیزو هغه لینک یې ملګرو سره شریک کړه که ملګري غواړي واوري نو کولی سي واوري. ډېره مننه. نه پوهېږم صاحب غوسې سټیکر یې چا راولېږل زه نه پوهېږم. آرجی منیر ډېره مننه سلامونه یې درته کړي دي. آرجی منیر صدیقي خو پیژنې نو سلامونه یې کړي دي درته مننه ژوندی اوسې. طبعا چې یو شی نوی راځي نو نقد سره مخ کېږي. ټپیزه سیم لومړیو کې راغلله اوایلو کې یو خو دعوګیر یې زیات ول چا ویل ما لیکلي چا ویل ما لیکلي بل دا اوسې نیوکې پکې ډېرې تر اوسه پورې سته ده خو اما خلکو ورته زیات کار وکړ ټپیزې زیاتې راغللې سندرغاړو زیاتې ویلې کتابونه چاپ سول. شعر درنه اورو ملګري په تمه دي چې شعر هم واوري بعد هغې نه ستا وخت هم ډېر نه نیسو. زه به درته څو مختلف بیتونه ووایم ډېر به ښه سي ډېر به ښه سي هغه به مې ذهن کې په دې خاطر یې وایم چې درد دې کم که درد کدی ته پسې لاړ شه جانانو ګوره کوڅې ته پسې لاړ شه. زبردست درد دې کم که درد کدی ته پسې لاړ شه جانانو ګوره کوڅې ته پسې لاړ شه په شونډو دې زړه ښه نه شو ازله وسکي وسکه میخانې ته پسې لاړ شه. واه ډېر علي ډېر علي نیولې وې جفته مې سینې پورې نیولې وې زړه مې تنګ دی دا وخت چې راغلی وې زبردست تا را پسې سرې سترګې راوړې وې ما درنه هغې خواړولې وې
دا راپسې سرې سترګې راوړې وې، ما درنه هغې خوا اړولې وې. جنګ نه وی، حساب نه وی، کتاب نه وی. جنګ نه وی، حساب نه وی، کتاب نه وی. زه او 8 میلیونه ښکلي وی. ډېره مننه، ډېره مننه ډاکټر افضل جي. مننه، خوشحاله اوسئ چې د ملګرو هغه ادبي تنده دې ماته کړله. ټیک ټاک ملګري درته زیات سلامونه کوي، زیات دا دې درکه او هر ځل بیت درته ولیکل. حد دی، ارشاد ښکلی دی ویلی، ښه انتخاب لري، ښه غزل لیکي، ټولو ښه داد درکه. نو ډېره مننه، ستا په نمایندګۍ زه ورنه کوم. ژوند ډېره مننه مدیر صاحب. خوشحاله اوسئ، ډېره مننه، ژوندی اوسئ، الله دې مل شه. ښه، یو یادونه زه بله کوم ټولو ملګرو نه مننه. ښه، انعام الله سلامونه او هغه ټپور. نو خدای عزوجل زه ستاسو خاص مینوال یم. نن شپه زه په افغان جاپان شفخانه کې نوکري یم. ډاکټر میړنۍ تورافزی هم درته ښکارم. ښه، ډاکټر صاحب میړني ته زما سلامونه هم وړاندې کړه. ډاکټر صاحب میړنی ډېر تکړه سړی دی، ډېر خدمتي سړی دی او همیشه چې موږ هلته راغلي یو زموږ زیات قدر کړی دی. الله پاک دې د قدر وکړي. زه زیات خوشحاله یم تی ډاکټر صاحب میړني نه، رئیس صاحب نه، رښتین صاحب نه، کور ودان همیشه مو کار بند سوی، همیشه د دوستانو کار بند سوی دی. ډېر خدمت یې کړی او زه ډېره مننه کوم. افضل جي ته نو چې ملګرو سلامونه کړي، وعلیکم السلام ورته وایم. یو دوه د ټیک ټاک ملګري هم راغلم چې دوی ډېر منتظر سول. ادبي انځور ډېر وخت نه په تمه دی، دا راغلم له ده نه. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. سلام علیکم خوشحال صاحب، هیله یم چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. ډېره مننه، وعلیکم السلام. منظور صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مننه. یو خاص سلام د فیسبوک، د ټیک ټاک ټول د لایف مینوال ته. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. د فیسبوک ملګري دې هم غږ په ښه صحیح ډول سره اوري. مهرباني پیل کې د ځان په اړه راته ووایه او بعد د هغې نه به شعرونه واورو. ولا خوشحال صاحب، زه د مامسایه یم، فعلا خو له وطن نه لرې یو. دلته فرانسه کې یم. زه یو دلته میلمه مې یم، خو ومې غوښتل چې یو وړوکی غزل له د لایف له لیدونکو سره او تاسو سره شیر کړم. هیله مند یم چې خوښ مو سي. ډېر به ښه سي. زه ملګرو نه یوه هیله لرم چې دغه لایف له ملګرو سره شریک کړئ تر څو په راتلونکو ورځو کې موږ ښې برنامې ولرو او خاص ځانګړي میلمانه ولرو. انځور صاحب مهرباني. د یو غزل دی چې دنیا کې نه یم اوس هر وخت سجده کې یم. دنیا کې نه یم اوس هر وخت سجده کې یم. دنیا کې نه یم اوس هر وخت سجده کې یم. زه نن سبا خدای سره ډېر په رابطه کې یم. واه واه، ډېره لې ډېره لې، بیا ووایه، ډېره لې، ډېر زبردست. مننه خوشحال صاحب چې دنیا کې نه یم اوس هر وخت سجده کې یم. زه نن سبا خدای سره ډېر په رابطه کې یم. جنۍ خفه نشي، زه اوس په حقیقت پوهه شوم. جنۍ خفه نشي، زه اوس په حقیقت پوهه شوم. نه د واده کې یم او نه د په واده کې یم. والله 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 والله. جار شم خوشحال صاحب او یار قلندر دی معجزې د کراماتو ګوري. یار قلندر دی معجزې د کراماتو ګوري. زه سمندر را بند کړی په کوزه کې یم. الله، بیا ووایه بیا ووایه، ډېره لې ډېره لې. مننه. او یار قلندر دی معجزې د کراماتو ګوري. زه سمندر را بند کړی په کوزه کې یم. زه جومات نه یم چې خلک به کړي لار بدله. زه جومات نه یم چې خلک به کړي لار بدله. د غریب کور یم راغلی په کوڅه کې یم. الله الله الله. مننه خوشحال صاحب. ته خو هغه یې چې کتاب کې نیمایي پروت یې. ته خو هغه یې چې کتاب کې نیمایي پروت یې. ته خو هغه یې چې کتاب کې نیمایي پروت یې. هو زه هغه یم چې ورک شوی په صفحه کې یم. الله الله الله. او درمانه زه د محبت بلا خوړلی یم. درمانه زه د محبت بلا خوړلی یم. درمانه زه لکه مړ شوی حادثه کې یم. الله الله. خوشحال صاحب وخت مو ډېر نه نیسم، یو څو بیته دي دغه م وایم او نور ملګري منتظر دي چې نه کوم ازار وخوړم نه د چا کیسو مات کړم. نه کوم ازار وخوړم نه د چا کیسو مات کړم. نه کوم ازار وخوړم نه د چا کیسو مات کړم. ګناه مې دا وه چې په هر چا باورو مات کړم. الله.
مننه او نه ته زمونږ کار راتلی شي او نه زه درتلی شم. نه ته زمونږ کار راتلی شي او نه زه درتلی شم. پښتون زلمی یم رواجونو د پښتو مات کړم. ډېر زبردست. مننه او تمامه شپه د خپل راتلونکي ژوند فکرونه کوم. تمامه شپه د خپل راتلونکي ژوند فکرونه کوم. د دې غمجن حالاتو اندېښنو مات کړم. الله 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 حد دی جی. جار شم خوشحال صاحب را سره ناست ملګري یم چې دي اگر زه یو ځای میلمه یم ټول د ټیک ټاک د فیسبوک لایف ټولو مینوالو ته ټولو ته سلامونه کوي. وعلیکم السلام. وخت راکړه. احترامات ټولو ته وړاندې کول له میلمه پالنې مننه وکړه. مننه خوښ اوسې. نور وخت نه نیسم. ټولو ملګرو ته ښه وخت ښه لایف ښه شپه. کور مو ودان ژوندي اوسئ. الله مو مل شه. ښه وختونه. ډېره مننه. ژوندي اوسئ. فیسبوک نه پوهېږم دغه فیسبوک ټلیفون چې کوم ده دا لږ مشکل ده. دا دویم ځل داسې هغه قطع کېږي لایف قطع کېږي. خو بیا هم ملګرو نه ډېره مننه. ژوندي دې وسې کور یې ودان سې. فیسبوک ملګرو یا هم د ټیک ټاک ملګرو د فیسبوک ملګرو لایف زیات شیر کړه. ډېره مننه. ژوندي دې وسي او کور یې ودان زه پوروړی یم د مینې همیشه. ډېرو ملګرو سلامونه راستولي دي ډاکټر صاحب ازل جي ته. نو تاسې نه هم ډېره مننه. کور ودان ژوندي اوسئ. موږ 4 دقیقې له ځان سره نورې لرو انشاءالله. ملګري چې دي دغه به څو دانې راواخلو چې دوی پاتې نیسي تر څو چې موږ برنامه کې ملګري زیاتو. تر هغې پورې به نو انشاءالله موږ برنامه مخې ته وړو تر څو اساسي برنامه پیل سي. سلام ستړي مه شئ. وخت مو په خیر. سلامونه خوشحاله له تاسو ته او د خپرونې ټولو لیدونکو اورېدونکو ته یو خاص سلامونه. خدای دې وکړي چې ټول به رک روغ او د صحت په جامو به سنبالي. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. وعلیکم السلام افغان صاحب. ستړي مه شئ. وخت مو په خیر. زه هرکلی کوم درته. مننه خوشحاله له ډېره مننه. خوشحاله شوم چې یو ځل بیا تاسو لایف ګورم او دغه ښکلی غږ مو یو ځل بیا لایف اورم. ډېره مننه. خوشحاله له خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. زه خوشحاله یم چې ته راسره یې. دوستان درته په غوږ دي او د فیسبوک ملګري دي هم غږ اوري. مهرباني. ښه زه به درته دغه یو غزل دی د ملا جان چې وایي را مخامخ شه ګام په ګام پته به ولګېږي. را مخامخ شه ګام په ګام پته به ولګېږي. د جرم پته د الزام پته به ولګېږي. او پرېږده زما طبیعت خراب مستی څه کوي. انشاءالله پرېږده زما طبیعت خراب مستی څه کوي. یو ځل خو راشه ماښام پته به ولګېږي. او لمبه وجود خورې ځل پرې راوتې. لمبه وجود خورې ځل پرې راوتې. شیخه ټینګ که ځان اوس د اسلام پته به ولګېږي. بیا ووایه. ډېره لیدې. مننه خوشحاله له لمبه وجود خورې ځل پرې راوتې. شیخه ټینګ که ځان اوس د اسلام پته به ولګېږي. او نن مې په یو ګیلاس کې مکس وسکل زمزم او شراب. الله. نن مې په یو ګیلاس کې مکس وسکل زمزم او شراب. مننه خوشحاله نه. نن مې په یو ګیلاس کې مکس وسکل زمزم او شراب. اوس د حرام او د حلال پته به ولګېږي. الله. او چرته په ما باندې باور وکړه یو ځل خو راشه. چرته په ما باندې باور وکړه یو ځل خو راشه. تا ته زما نمک حرام پته به ولګېږي. الله الله الله. او دواړه یو بل ته مخامخ ناست دي چې څه به کېږي. دواړه یو بل ته مخامخ ناست دي چې څه به کېږي. د ملا جان او د خیام پته به ولګېږي. واه واه. ډېره مننه. ژوندی اوسئ افغان صاحب. کور ودان. مننه خوشحاله له. ډېره مننه تاسو نه چې زه مو راپورته کړم او په خپرونه کې مو وخت راکړو. یو خاص سلام د فیسبوک اوریدونکو ته لیدونکو ته زما د طرفه هم وي او ستاسو د طرفه هم. ډېره مننه خوشحاله له چې وخت مو راکړ. کور ودان. خرابخانه چې ده ډېر یو ښه شاعر ده. ډېر ښه ملګری ده. ډېر ښه انځورګر ده.
انشاءالله که ژوند و زه سبا ورسره خبرې کوم او سبا به یې لایف کې راواخلم. دا چې اصلي کس څوک دی سبا نو د فیسبوک ملګري دې منتظر شي، تاسې نو شعرونه به هم واورئ، نظمونه به هم واورئ او دی به هم وپېژنئ چې فیسبوک نوم یې خرابخانه ده، اصلي نوم یې څه ده. دا څوک دی تاسو منتظر شئ. ډېره مننه. کور ودان ژوندي اوسئ. ټولو ملګرو نه مننه، خو صدوزی صاحب هم راغلم، همدا به وروستۍ اړیکه وي. هلته نو 11 بجې کېږي په اروپا کې خپرونه بندوو لپاره چې بیا راځو انشاءالله 1 ساعت به وړاندې. سلامونه او نیکې هیلې اظهار لاله تا ته او د خپرونې ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. ډېره مننه. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ صدوزی صاحب، په خیر راغلی او مننه. سم وخت پوره و خو ضرور مې وګڼله چې تا باید ژوندی اوسې. مننه. زه هم د خپرونې نه وخوړل، تازه د کار علم ډوډۍ مې وخوړله چې یو دم لایف ته ورغلم، ستا لایف مې ولیدی، نه و بیخي فکر کې مې نه و، پوه شوې، که نه زه وختي راتلم لایف ته. نو خوشحال صاحب چې ناوخته دی نو وایي ممتاز لالا وایي، ممتاز اورکزی لالا وایي مور هم دغسې یو نوم دی لکه خدای. مور هم دغسې یو نوم دی لکه خدای، لا د مینې حد یې کوم دی لکه خدای. وایي مور هم دغسې احساس دی لکه نور، مور هم دغسې احساس دی لکه نور، چار چاپېره کوز او پاس دی لکه نور. زبردست. مور هم دغسې امید لکه جنت دی، مور هم دغسې امید لکه جنت دی، له جنته یې روښانه حقیقت دی. واه واه، بېشک بېشک. مور هم دغسې یو ډاډ لکه ارمان دی، مور هم دغسې یو ډاډ لکه ارمان دی، په همدې تکیه شل شوی ژوند روان دی. وای وای. په همدې تکیه شل شوی ژوند روان دی. نو که وخت یو بل شعر به ووایم او که نه وي بیا سبا شپې دې ساتو، سبا شپې دې ساتو، مشکل نشته. مننه. ژوندی اوسې چې موږ دې پورته کړو، خوشحاله سو. ژوندی اوسې اظهار لاله. ډېره مننه. سلامونه احترامات ته ورور، په خیر راغلی. مونږ سلامونه وکړل. اظهار لاله وبخښه، دا د فیسبوک نوم دې څه شي دی؟ ما سره نشته دی. اظهار الله خوشحال ده، پروفایل د افغانستان بیرغ ده. زه به ټیک ټاک باندې لینک ملګرو سره کومنټ کې شریک کړم. دا وروستۍ هره ویډیو چې مې وروستۍ شیر کړې ده په همدې کومنټ کې به در سره شریک کړم. سمه ده. مننه. ژوندی اوسې، ښه وخت ولرې. د الله په امان. خوشحاله اوسئ. منیر سلامونه تا ته، احترامات په خیرونه. ارجه منیر چې ډېر ملګري ورسره آشنا دي، په افغانستان کې ډېر ملګري پیژني. دی نو د راډیو پروګرامونو یو ټاپ پریزنټر ده. ډېر ملګري په دې وروستیو کې د ده د خولې یو لفظ یو بابای به یې ویلې، دا ډېر خوښاوه. نو ډېر وخت نه لایف ته ناست وه، مخکې ما غږ ورباندې وکړه. انشاءالله د ورځو په جریان کې زما هڅه همدا ده، کوشش همدا ده چې ملګرو لیکلي وو چې ستوري عبدالرحیم زیم راواخله. زه ټول ملګري راخلم، تاسې مطمئنه اوسئ، حتی تاسې. زه غواړم چې یو داسې برنامه ولرم چې هر څوک پکې خپل ځان وویني. هغه شاعران ملګري، لیکوالان ملګري، هغه ملګري چې سختۍ یې لیدلي دي په لارو باندې چې دوی اروپا ته راغلي دي، په سختو لارو باندې لیکوالان دي، ممثلین دي، ژورنالیستان دي، دغه ټول ملګري راخلو. انشاءالله ستاسو سپورټ ته زیاته اړتیا لرو. ښه صافی صاحب، هو صافی صاحب راغلی یم او تقریبا 2 میاشتې سولې. انشاءالله ما ته به بیا مسیج کې سره خبرې وکړو. ما نو په دې خاطر مزاحمت نه کوم چې یو روزه وه، بل دا روزې نه وروسته اختر راغی، نو که نه غواړم تاسو سره م یو ځل وګورم. امرالله صافی صاحب ډېر ملګري پوره پیژني او په پاریس کې ډېرو افغانو ځوانانو سره ډېرې منډې کړي، ډېرې همکاریانې کړي، ډېرې مرستې کړي دي او دوی یو ښه کلتوري ټولنه لري چې همیشه یې د افغانانو غږ پورته کړی، همیشه یې د افغانانو له حقونو څخه دفاع کړې ده. له ټولو ډېره مننه. کور مو ودان، ژوندي اوسئ چې زه مو سپورټ کړم، ما سره پاتې سوئ. انشاءالله راتلونکي برنامې به هم ولرو، خو بیا یو ټاکلی وخت ټاکو چې د فیسبوک لپاره یو وخت، د ټیک ټاک لپاره بل وخت، ځکه زیاتره ملګري د فیسبوک نه چې ما سره دي،
دوی زیاتره په افغانستان کې دوی نو تقریبا تر 11 بجو پورې د افغانستان په وخت 12 بجو پورې وي خو له هغې وروسته ویده کېږي نو طبعا دغه فیسبوک ملګري به لږ وخت راشي ټیک ټاک ملګرو باقاعده که وخت هم راواخلو ډېر ملګري په اروپا کې دي نو دوی مو دلته کتلی سي په هر حال له ټولو ډېره مننه کور مو ودان له هغو ملګرو ډېره مننه چې خپرونه یې ولیدله برخه یې واخیستله او منتظر هم ول له هغو هم ډېره مننه چې دوی زما د فیسبوک له طریقه لایف شیر که د ټیک ټاک له طریقه زما خپرونې شریکې کړئ انشاءالله ستاسو په مټ ستاسو په ملتیا ستاسو په همکارۍ به دغه پروګرام ته ادامه ورکوو او مخې ته به ځو کور مو ودان ژوندي اوسئ تر بیا ښه وخت الله مو مل